زه چې په تورو سترګو تورانجه کوم مورې مورې ځواني مې ګورې مورې جدل یاره زه چې په تورو سترګو تورانجه کوم مورې مورې ځواني مې ګورې مورې جدل یاره. دا وخت موږ د امریکا په ورجینیا ریاست کې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې قمرګلې بیبي سره ناست یو. تاسو نه ډیره مننه، ډیره شکریه. زه نن ډیره خوشحاله یم. زه مخکې د دې نه چې څه تاسو ته ووایم د خپل د مینې ډک د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم اورېدونکو ته لیدونکو ته. په ګرده نړۍ کې مینوال لري، مینوال به فکر کوي او وی به چې قمرګله هغه قمرګله چې موږ به په ریډیو اورېده، په ټي وي به م لیده، اوس په کینیډا کې ژوند کوي. په څه حالت کې ده هغوی ته به څه وایې؟ تقریبا زما یعنې 20 کاله پوره کېږي چې زه په کاناډا کې اوسېږم او په کاناډا کې زما هنري فعالیتونه ډېر کم شوي دي لږ او اورېدونکي مینوال په تشویش کې دي. هغوی وایي چې ولې دا چوپ پاتې یې، لکه هر سوال چې ما نه کېږي ولې ته هنر ته شا کړې ده. خو لږ د وخت زمان تقاضا وه او په عین زمان کې زمینه ماته مساعده نه ده. کوم سندرې یا کومې شعرونه یا کوم موسیقي چې زما خوښه ده هغه ما سره نشته. زما په خوا کې یو زوی مې دی هیمل جان زاخیل چې هغه یې خالي او باجه غږی او د یوې باجې نه خو موږ څه حاصل کولی نه شو او که حاصل هم کوو نو شته دومره څه شته خو هغه دومره توان نشته چې هغه زه مکمله په پوره توګه زه هغه ښکلې سندرې یا ښکلې شعرونه یا ښکلې غزلې د محترمو شاعرانو زه وستایم او ویې وایم او هغه مینوالو ته واورم. په دې قادر نه یم لږ نن سبا کې. منته زما هنر یا موسیقي چې په کاناډا کې مشکلات دي راته د یو څه مشکلاتونو د نګاه نه یا مادي معنوي مشکلات داسې یو څه پیدا شي هغه په دې هر سړی پوهېږي ولې چې اقتصاد دومره یو هنرمند ته کله دغه پیدا کیدی شي چې هغه یې وکولی شي چې خپل پوره خپل دغه هنر پورته بوځي. معلومدار نو هنرمند نوم لري خو ډوډۍ نه لري. په پاکستان کې او افغانستان کې د پښتنو سندرغاړو د زنانو سندرغاړو څه راتلونکي وینئ د یوې زنانه سندرغاړې په حیث د یوې افغان سندرغاړې په حیث؟ نو بس حالات خپله تاسو وینئ اینئ ګورئ نو زه په دې کې به څه ووایم. حالات چې کوم تاسو ته معلوم دي او ښایي ګورئ نن و سبا کې تاسې په خپله ګورئ چې فکر وکړئ چې سندرغاړي به څه قسم ژوند دي یا مثلا همداسې پسې راتېر شه د نور څه ژوند کېږي. نو زموږ هم همدغه حالات دي. صحیح. ښه د دې سره سم که دا هم راته ووایې چې هغه میوزیک هغه موسیقي ستاسو به ویله په 2000 لسیزې راسې نننۍ موسیقي پښتو میوزیک یا موسیقي څومره وده کړې ده یا څومره په شا تللې ده؟ شا تللې ده او شاته په دې پاتې ده چې مخکې راغله دې خواته چې دا اوس زمان بدل دی. اوس زلمي رالوی شو، اوس زلمي نور زلمي پیدا شو نو پکې دا موسیقي دغه پیدا کو. زه په دې خفه نه یم چې څنګه ولې که ما همیشه په خپلو خبرو کې همیشه هر ټلویزیون که مانه سوال کړی یا هر چا مانه محترم ژورنالستانو سوالونه کړي مانه په دې باره کې زه د دې بدبینه نه یم چې موسیقي ته یا نوی رنګ ورکوي یا نوی څه شی ورکوي. زه وایم زده کړه وکئ ښه وکئ. تاسو دا موسیقي زده کئ، موسیقي هېڅکله یا غربي یا شرقي خو خپل موسیقي مه هېروئ. ووایئ ځوانان دي یا هلکان دي یا د وخت زمان سره فرق راغلی یا راځي تاسو یې زده کړه وکئ. دا ستاسو نوشي جان خو هغه مه هېروئ، هغه ستاسو یو بله دنیا ده. ګرانه قدرمنو محترم ورور مې
وکیل جان زما په خوا کې ناست دی دوی ما نه خواست کړی چې زه ورته زه ستاسو دپاره یو زمزمه وکړم سبکیږي 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 وی الله زړه مې خوږیږي دوه مهین چې جوده کیږي جوده کیږي سبکیږي 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 وی الله زړه مې خوږیږي دوه مهین چې جوده کیږي جوده کیږي د ډیوه ریډیو او ټي وي قدرمنو اوریدونکو دا وه کمرګله بیبي چې مونږ تاسو ته مخامخ کړه او تاسو د هغې خبرې واورېدې Come on.